سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. نن درته د پریمیس سافټویر یا اپلیکیشن په اړه تازه معلومات درکوم دوستانو. ډېرو دوستانو په دې شپو کې او شپې ورځو کې دا ګیله کړې ده چې ټسکونه او وظایف یعنې دندې نه راځي او همدارنګه دوی د دې سافټویر یا اپلیکیشن څخه ستړي شوي، نو ډېره استفاده نه کړه. دوستانو دغه سافټویر مخکې هغه دندې او ټسکونه چې ورکول هغه د ورځې د خوا ډېر وو، یعنې د سهار له خوا همدارنګه د ماښام او د ورځې په جریان کې. خو په دې ورځو کې وختونه هم تغییر کړی او نور داسې خبرې دي چې د پیسو په اړه چې سوالونه ورکوي، همدارنګه سوالونه ورکوي چې څومره پیسې ورکوي او په سوال باندې او څومره وخت کې ورکوي. په دې اړه تازه ټول معلومات تاسو ته درکوم. هیله ده چې ویډیو تر آخره پورې تعقیب او همدارنګه د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. دوستانو په لومړي سر کې غواړم چې د سافټویر ته مراجعه وکړو. درنو دوستانو زما انټرنیټ اوس اپ دی. دا سافټویر چې دی په دې ورځو کې لومړی دا چې د وخت د وظایفو تغییر کړی دی. تاسو په دغه تصویر کې وګورئ، دغه وخت د وظایفو دی. لومړی وظیفه یې چې دا ډېره تر ډېره حده د شپې د 12 څخه تر 12:15 دقیقو پورې وظایف ورکوي د شپې. یعنې دوهمه برخه یې چې ده د 12:30 څخه تر 12:15 د شپو بله وظایف ورکوي. او همدارنګه د بله وظیفه چې ده د 1 څخه شروع تر 1:15 او همدارنګه د 1:30 نه شروع تر 1 بجې نه تر 15 دقیقو پورې ورکوي. بیا وروسته کومه وظیفه په 2 بجو نه ورکوي، خو ډېر امکان شته بعضې وخت د 2:30 نه تر 2:15 بعضې وخت کومه ټسک ورکوي، خو د 3 نه نیولې تر 3:30 پورې او په دغه وخت کې هم ټسکونه ورکوي. دغه د وظایفو هغه وختونه دي چې ډېر وظایف ورکوي. بیا وروسته کیدای شي چې په 4 بجو 5 بجو هم ورکړي، خو په هغې وخت کې ډېر دي. خو دغه چې ومې ښودل په دې وخت کې د وظایفو او د ټسکونو ډېر ورکوي. په دې وخت کې دوستانو را به شو بیرته همدغه سافټویر ته. زه به مې انټرنیټ آن کړم. دوستانو هر وخت یو خبره به درته وکړم چې لومړی تاسو باید خپل لوکیشن ورته آن کړئ. په دوهم خبره دا ده چې په دغه وخت کې کله کله دوستان ګیله کوي چې یا سافټویر یا د اپلیکیشن بند شوی دی. علتونه اصلي علت چې دا دی تاسو د وی پی این څخه استفاده کوئ. وی پی این چې دی کله چې تاسو هغه آن کوئ نو لوکیشن هم موقعیت هم ټول شی هم تغییر کړي. نو دلته د دغه سافټویر مسؤلین یا هغه چارواکي چې په دې اړه دوی چې کله ګوري چې تاسو موقعیت مختلف ښیي، نو دلته دوی شک په تاسو کړي چې تاسو حتما د وی پی این یا د نور برنامو څخه استفاده یا ګټه اخلئ. نو په دې اړه ستاسو دغه سافټویر په حالت د سسپنډډ یا هم بندوي، تاسو استفاده نشئ کړی. نو لوکیشن هم چې کله آن کله اوس دوستانو بیا به نو تاسو وی پی این استفاده نه کوئ. په دې وخت کې وی پی این بیا کوئ چې تاسو بعد دې نه چې تاسو د ټسکونه اجرا کړل، یعنې په هغه وخت کې چې تاسو استفاده نه کړئ بیا وی پی این آن کړئ. نو راځو د پریمیس سافټویر ته. دوستانو تاسو ته مې وختونه وښودل، تاسو وګورئ اوس هېڅ نه سروې شته، نه لوکیټ شته، نه هم ایکسپلور په برخه کې کوم هغه شته. دوستانو دغه
ډېر دوستان سوال کو د ایکسپلور په اړه دغه وظایف ورکوي چې غلام خان او تورخم سپین بولدک البته دا چا نه دي اجرا کړي تر اوسه پاتې دي خو په دې برخه کې هم وظایف ټسکونه راځي په بعضو وختو کې هغه وختونه به البته هغه وختونه مې چې تاسو ته وښودل په دې برخه کې هم تاسو ته هغه د نږدې موقعیت وظایف درکوي خو هغه د یو څو دقیقو د یوې دقیقې پاره که تاسو خپل ځان ته سیو کړل هغه دي یا مې اجرا کړل هغه دي کني هغه بیا نه پاتې کېږي دلته دوستانو راځو د سروې په اړه دلته اوس تر ډېره د پوښتنې چې ورکوي دا 2.5 افغانۍ دي یعنې هغه 40 او یا 22 یا هغه 15 افغانۍ ډېر تغییر کړی دی اوس 2.5 افغانۍ ورکوي خو بیا هم کله کله په دغه برخه کې تاسو ته د 15 افغانۍ سوالونه هم راځي نو دغه هلته چې کومې سوالونه راځي دا البته تاسو وګورئ ما د سروې په اړه ځینې ټاسکونه په د نږدې وخت کې اجرا کړي دي تاسو وګورئ په 19 نومبر بیا ما یو ټاسک اجرا کړی و بیا نور ما نه دی تعقیب کړی ما هغه 12 بجو مې چې اجرا کوم نور ټاسکونه هم راغلي البته ما نه دي اجرا کړي بل په 13 ما 2 هغه کړي دي 19 یعنې دغه ټاسکونه دي چې راغلي یعنې تاسو وګورئ دوستانو دلته داسې 15 افغانۍ هم راغلی دی 2 دانې په 8 نومبر ما ته 15 راغلی یعنې دلته تاسو کولی شئ تاسو استفاده ته وکړئ نو راځم بیرته د مارکیټ ته ځو دوستانو دلته تاسو سروې په اړه مې د معلومات درکړل د لوکیټ په اړه عین وخت کې کله چې د سروې تاسو ته سوالونه درکوي دلته د لوکیټ په اړه هم تاسو ته سوال راځي نو تاسو کوشش وکړئ چې د سروې کوم سوال دی هغه زر درسه سیو کړئ بل وخت یې اجرا کړئ یعنې یو څو دقیقې بعد د لوکیټ سوال ډېر یعنې دلته تاسو ته چې د کوم سوال درکوي یا کوم هغه تاسو نه څه غواړي دلته د دې ارزښت ډېر لوړ وي کیدای شي چې د 45 افغانۍ وي کیدای شي چې د 22 افغانۍ وي یا هم د هغې څخه لوړ وي دغلته تاسو دا سیو کړئ کله چې دا یعنې سروې زر سیو کړئ دې ته راشئ دا هم در سره سیو کړئ دا تاسو ته وخت درکوي چې مثلا په 7 ساعتو کې 5 ساعتو کې 4 ساعتو کې اجرا کړئ دا داسې ساده سوالونه دي دوستانو تاسو ته یو اگزامپل یعنې مثال هم درکوي یو 2 عکس اخلی مثلا درته وایي چې کوم هغه ته کومې شفاخانې ته تاسو ته نږدې وي یا بانک یا د هغې څخه تاسو ته یعنې تاسو ته یو لوکیشن ښایي تاسو به د هغې څخه عکس 2 عکس اخلی تاسو ته یو مثال هم درکوي چې دغه رقم یې واخلئ تاسو دا بیا 2-3 پوښتنې دي دا اجرا کېږي بالاخره تاسو هغه پیسې چې دي د څخه لاسته راوړئ یعنې داسې نه دي چې تاسو 2.5 افغانۍ یعنې په دې برخه کې تاسو کله چې 15 افغانۍ 22 افغانۍ ته دې هم لوړې افغانۍ لاسته راوړئ دا سوالونه دوستانو هماغه وخت چې سروې رسي په دا سوالونه هم تاسو ته رسي خو کله کله د سروې چې نه رسي بیا دا سوال رسي په عین وخت کې تاسو ته د ایکسپلور برخه کې دوستانو یعنې دوستان کله کله وایي چې دغه سوالونه دي نور خو نه دي راغلي په عین وخت کې تاسو ته سروې لوکیشن په اړه معلومات یعنې سوال کا یا څه څه غواړي دلته تاسو نقشه کې هم ځینې موقعیتونه تاسو ته مشخص کوي تاسو دا هم در سره سیو کړئ په هماغه وخت کې تاسو دا وګورئ بیا یې سیو کړئ بیا وروسته چې نږدې وي بیا تاسو چون دا د شپې راځي بیا تاسو کولی شئ د ورځې اجرا کړئ ځکه تاسو ته وخت درکوي دلته ځینې وخت دوستانو کله چې سروې تاسو ریفریش کوئ تاسو ته دلته البته کوم سوال یا هغه نه چې د انټرنیټ سرعت لږ ورو دی کیدای شي په لوکیشن کې تاسو ته راشي کیدای شي په ایکسپلور کې یعنې هغه وختونه مې چې تاسو ته وښودل د شپې په تاسو په همدغه وخت کې په عین وخت کې چې تاسو سروې سرچ کوئ په وخت کې تاسو لوکیټ هم وګورئ ایکسپلور هم وګورئ داسې نه ده کله چې یعنې سروې کې راشي رانه شي په نور کې نه رسي کیدای شي په دوبل کې تاسو ته سوال غلی وي تاسو ټول هغه کوئ نور د دې څخه چې تاسو خپل موبایل ته ولګئ یا ام پیسه دا مشکل نه دی دوستانو دا سافټویر ډېرو دوستانو کار ته اخیستی دی یعنې استعمال کړی دی تاسو په ډېر اسانۍ څخه یې دې څخه خپل موبایل ته یا هم د ام پیسه طریقه یا بل د کوین بیس په شکل تاسو هغه پیسې یا هغه څه شیان چې لاسته راوړي ترې واخلئ
دومره مشکل نه دی. بیا هم تاسو که دوستانو که کوم سوال لرئ که کوم مشکل لرئ تاسو مطرح کړئ، انشاءالله زه تاسو ته معلومات درکړم د انسټالیشن په اړه، د انتقال په اړه، نور باره کې. نو دوستانو هیله ده چې چینل مو سبسکرایب کړئ تر څو د نویو معلوماتو څخه تاسو برخمن شئ. مننه کوم.